ښه د دې نه بعد یو ورو سوال کړی دی وی چې کله زه جومات ته رالم او امام په آخري رکعت کې د رکوع نه سر راوچت کړی دی رکوع نه سر راوچت سمع الله لمن حمیده وي نو شاته څه کسان ودرېدو په دې انتظار کې دي چې دی به اوس مونځ ختموي موږ به بله جمع کړو نو زه د امام سره شریک شم که دغه جمع ورته صبر وکړم هغوی سره ودرېږم دا مسله موږ څو ځایونو کې بیان کړې ده او یاد یې کړئ د دې نه ډېر خلک نه دي خبر ما به خپله لیدلي چې راشي ولاړې 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 بلې جمعې ته طریقه کار هغه دا دی چې کله ته جومات ته رالې په کوم حال چې د امام وموندو په کې شریک شي دې کې دوه مسلې دي اوس یو مسله بعض خلک داسې چل کوي چې کله راشي امام په سجده وي مونځ اخري رکعت نه دی خو امام په څه دی په سجده دی نو دی ولاړې وایي چې د امام ودرېږي زه به ورسره شریک شم دا طریقه صحیح نه ده او د ده نه سوال وکړه وایي ولې دې یو سجده هسې پرېښوده سجده ده عبادت دی پکې ذکر دی پکې دعا ده ولې داسې پرېښوده نه نه امام بیا راودرېږي راپاسي هسې به راپاسي نو تاسې دلته د میله راغلی یې چې زه کته کېدی نه شم دویمه بیا دا مسله ده چې یاره امام هسې آخري رکعت کې دی مونږ به بله جمع وکړو نه دلته هم د امام سره شریک کېږي دلیل په دې باندې دوه دلیلونه دي یو دلیل دا د امام ابو داود راوړی دی ګوره ښه واضح دلیل بعض خلک وایي قرآن او حدیث کې هره مسله نشته هره مسله الحمدلله قرآن او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم اذا جئتم الى الصلاه کله چې تاسو منځ ته راشئ ونحن سجود او موږ په سجده کې یو فسجدو نو موږ سره سجده لګوئ ښه واضح چې تاسو راشئ او موږ په سجده کې یو موږ سره سجده لګوئ ها خو شماروئ یې مه یعنې رکات یې مه شماروئ ځکه چې رکات د رکوع سره راګیرېږي سجدې سره رکات نه راګیري بل حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا اتیتم الصلاه کله چې تاسو منزل راځئ نو منډې مه وهئ دا مناسب نه دي سړی منزل روان او دی رامنډې وهي ځان یې ماشوم جوړ کړی بې ادبي ده وعلیکم بالسکینه چې راځئ په ارام په اطمینان په سکون سره راځئ ها ته زیات نه زیات دا کولی شي چې قدمونه تیز والي خو پوره منډه موږ لیدلي دي بعض کله داسې ناروا منډه وي ورځ یو ځای کې منزل روان وم او د جومات ته نږدې و شاپ شو کړی و داسې دې طرف باندې منډه یې کړه لکه بلکل ماشوم او په دې جیب لاس یې ښود او منډې وهلې منزله څوک دې شي ته عبادت له روان او دا دومره منډې چې ته د اول لورې وختي نه راتلې ځه دی وایي چې ما ته عذر راپېښ شو نو چې عذر راپېښ شو شریعت ستا عذر منلی تا ته وایي اوس هم په ارام راځه تا دي کې قدمونه زر زر واله رسول صلی الله چې را منډې مه وه قدمونه زر زر واله دلیل زموږ دلته دی فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا کوم مونځ چې دې راګیر کړو هغه وکړه کوم چې دې نه پاتې شو هغه پوره کړه وایي کوم چې دې راګیر کړو هغه وکړه نو د امام سره چې د هر څه راګیر کړو بای کې ورننوځه دا مو چې نه د آخري رکعت کې د زه مونږ به ځان له جمع وکړو یا دې سجده کې دی چې راپاسي بیا به ورسره زه شریک شم نه